افغان کمانډو د طالبانو له زندان 15 کسان خوشي کړي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د موضوع تر شریکېدو وړاندې زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. د افغانستان امنیتي چارواکو تایید کړی چې په کندوز ولایت کې کمانډو ځواکونو د طالبانو له زندانونو څخه 15 افغان امنیتي سرتیري او عام وګړي خوشي کړي دي. د ځانګړو ځواکونو په خبرپاڼه کې ویل شوی چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې زندان مات کړی او امنیتي سرتیري تر آزاد کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي. وړاندې تر دې د طالبانو د زندانیانو اړوند کمیسیون BBC ته ویلي و چې له دوی سره شاوخوا 3000 افغان ملي اردو پولیس او دولتي کارکونکي بنديان دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولي دفتر یا یوناما په یو راپورټ کې ویلي وو د دې بنسټ څېړنې ښیي چې طالبان له بنديانو سره ناوړه چلند کوي. دې ادارې په خپل راپورټ کې له بنديانو سره د طالبانو چلند شکنجه بللې و او داسې ادعاوې هم کړې وې چې وايي طالبانو ځینې بنديان وژلي هم دي. طالبانو بیا دا راپورټ عارضي او ناسم بللی او زیاته کړې و چې دا راپورټ یو اړخیز دی. طالبانو فرینامه نیوکه کړې و چې ولې د افغان دولت او امریکا اړوند زندانونو په اړه راپورټ نه چمتو کوي. یوناما زیاته کړې و چې له طالبانو سره بنديان په ناوړه شرایطو کې ساتل کیږي او اړ دي چې ځینې یې اجباري کارونه هم وکړي. تاسو د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که ویډیو مو خوښه وي لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په پاک او مهربانه خدای سپارم. د الله فامان.